یو ډېر ښه خبر تاسو سره شریکوم. عافیه صدیقي کوم چې د امریکې په جیل کې وه هغه اوس مهال افغانستان ته را رسېدلی ده او کوم د سټوډنټ طالبان مشران چې دي هغوی سره ملاقاتونه هم شوي دي. په دې خبر کې حقیقت څومره دی تاسو چې دا هر څه په خپلو سترګو باندې وګورئ نو تاسو ته به بیا یقین هم وشي نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. د ټولو نه اول خو دا خبره کول تاسو ته ضروري ګڼم چې د عافیه صدیقي کوم وکیل چې دی کلیو سټیفرډ هغه هم افغانستان ته راغلی دی او د هغه په افغانستان کې څه داسې خلکو سره ملاقاتونه هم شوي دي چې هغه عافیه صدیقي د امریکې په زندان کې یا په هغه خفیه جیل کې په خپلو سترګو لیدلې وه چې په 2008 کال کې بیا کله هغه امریکې ته حواله شوه، یعنې هغه امریکې ته یوړل شول او هلته چې دی اوس مهال هغه په دغه جیل کې قید وه چې د هغه دپاره د پاکستاني کوم سینیټر چې دی مشتاق احمد هغه هم ډېرې زیاتې منډې ترړې وهلې وې او د هغه د خلاصون یا رهایۍ دپاره هغه نه ستړي کېدونکي خدمتونه او منډې ترړې وهلې دي چې هغه ورته ډېر وخت په امریکا کې هم پروت و، یعنې هلته به یې د کیسونو دپاره ورتلو. خو دا خبره د څه وخت لپاره بیخي غلې شوې وه. اوس مهال د دې خبرې هوا ځکه راوچته شوې ده چې یو څه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې د عافیه صدیقي سره منسلک کېږي او ویل کېږي چې هغه افغانستان ته راغلې ده. نو قدرمنو دوستانو داسې خبرونه اکثر په سوشل میډیا باندې یو بل سره منسوب کېږي. یو چا زړې ویډیوګانې راغستې دي او هغه د عافیه صدیقي سره جوړوي چې ګینې دغه عافیه صدیقي ده. اصل کې هغه عافیه صدیقي نه ده، د یو بل چا ویډیو ده. او تر کومه پورې چې د وکیل خبره ده کلیو سټیفرډ یعنې د هغه د افغانستان ته د راتګ نو بالکل دا صحیح خبره ده. هغه افغانستان ته راغلی دی او هغه په مختلف قسم معلوماتو راټولولو باندې مصروف دی چې هغه بیرته لاړ شي او د عافیه صدیقي کیس کې کلیدي کردار ولوبوي او د هغې د خلاصون یا رهایۍ دپاره هر خدمت وکړي. نو تازه ترین خبر تر همدې ځایه ډېره مننه تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله.